السلام علیکم ګرانو کتونکو نن به موږ تاسو وړاندې غزرو حلوا تیارو غزرو حلوا تیارول اصل کې خو لږ زیات ټایم اخستلو ولا کار دی خو دې طریقې سره که تاسو جوړوي نو تاسو حلوا به لږ ټایم کې تیار شي او مزیدار به هم وي نو راځي چې بیا موږ تاسو وړاندې غزرو حلوا تیار کړو نو غزرو حلوا جوړولو د پاره موږ 3 غزرې راخستې دي دا موږ کټ کړې دي داسې غټ غټ او دینه علاوه به موږ د کې چینی استعمالو چینی تقریبا 1 پیاله برابر ده پي بده کې استعمالو نیم سیر پي کورنی غوړي بده کې اچو دینه علاوه به موږ یو څو ډرای فروټس استعمالو لکه کاجو دینه علاوه میوه یا ریزنز او درې دانې شنه الایچي نو ټولو نه اول به موږ یو پریشر کوکر کې دا کټ کړي غزرې واچو اوس موږ دې کې پي واچو موږ ته دومره پي پکار دي چې دې کې زموږ غزرې پخې شي شنه الایچي به موږ دې کې واچو او پریشر کوکر سره به اوس بند کو نو غزرې زموږ پخې شولې اوس دې کې چې کوم پي دي دې کې به موږ غزرې لږ سات له نورې پخو خو اوس به زموږ پریشر کوکر سر کولاو وي او دا به موږ پرېږدو چې دا وچې شي غزرو کې چې څومره پي وي هغه وچې شولې اوس به موږ یو کړاهي راوالو دا به دلته کېږدو کړاهي کې مونږه 2-3 کشغو برابر کورنی غوړي واچول او اوس په مونږ دې کې دا چې کم غزرې مونږ دلته پیو کې پخې کړې دي دا باندې کې واچو که تاسو غواړئ چې تاسو حلوا مهینه جوړ شي نو بیا پکار دی چې دا لږ داسې زور ورکړي خو که تاسو غواړئ چې نه دې کې دا غزرو ټوټې هم تاسو تخکاری نو بیا پکار دی چې ډېر زیات زور مه ورکوئ چې لږې روغې هم پکې وي اوس به موږ دې کې چینی واچو چینی مکس کولو سره زمونږ حلوا کې ډېرې اوبه پیدا شولې دې کې به موږ حلوا داسې مکس کوو نو دا به تیاره شي او چې کوم غټ غټ پیسونه دي دا به هم مات شي اوس موږ حلوا کې ډرای فروټس واچو تاسو چې کوم خوښ وي هغه پکې واچوئ موږ دې کې کاجو او ریزنز واچول چې څومره پي او اوبه وي حلوا کې هغه ختمې شولې او سایډونو ته یې آیل را پرېښول شروع کړل نو دې مطلب ده چې زموږ حلوا تیاره ده که ستاسو کورني غوړي خوښ وي حلوا کې نو دې کې نوره هم اچولی شئ نو تاسو وکتل چې زمونږه غزرو حلوا څومره اسانه طریقې سره جوړه شوله که ویډیو تاسو خوښه شوی نو بیا دې له یو لایک ورکړئ زموږ چینل سبسکرایب کړئ او خپل ملګرو سره شیر کړئ ویډیو کتلو لپاره تاسو ډیره مننه الله په امان السلام علیکم